بدرګي واړه ودرګي نڅاوکي ورته پسړ کې ځنیک مرغشوند دواوکي ورته پسړ کې ځنیک. سلامونه او نیکی هیله احترامات قدرمنو پارت 2 شروع شو د سیمبای دا واده نو یو بلاک تاسو کتل مخکې موږ د شپې ټایم ورغلیو ان شاء الله هغه کې نایټ شو او ټول مرګرو خپ مینه باندې کتلې ده نو ان شاء الله دا پارت 2 شروع شو کچا پارت 1 نه کتلې لینک ډسکرپشن کې پروت دی هغه وګورئ او نن به ورځو د سیمبای ولیمه ده او سپیشل پکې ورجې دي نن غټي غټي ورجې دي پکې ورسره نو وخه پکې ډېرې نو موږ د سهار ناشته هم نه دا کړې صحیح ده ځان موږ یې کړې دي خو برابر وا الته غټي ورجې خورو او مبارکباد لبه ورځو نو موږ خپل کوشش کوو چې دا ویډیو ډیره زبردست تاسو ته وښایو او تاسو ښه زبردست خوند ترې والی نو ګورئ خوند مزې ترې اخلئ. صدی بازار تراغلو اسیم بای لذیذ نه ګنټه الو ماشاءالله ډیر زبردست دکان دی خسته ګلونه یې خېری موري ګلونه هم دي او ډیره مزه کوي 400 بازار نزو ګلونه خو ډیر خسته دي خدای ماشوخې لغونده کې ګلونه ماشوخې لغونده نه دي بالکل سیم بای زیل راغلو صحیح ده سیم بای واده راغلو ماشاءالله او سیم بای واده ډیر زیات مبارک شه الله دې جون بختور کا سیم بای ریحان بای استاد الله ثواب وکي امين موږ نن شي پټریک ډیر مننه ان شاء الله ګوري ویډیو یاره واده کول پکار دي ډیر ټول راځي سنت دي ملاک یو قسمت ټول بازار باندې وسوسي اورا واده اورا ټول سب کېنه پاسه موږ اوس خیر کینو خیر دې نه پاسو روټه ده بار دلته کینو هغه دلته کینو یو ګروپ پکچر وباسي جمال وایي سیم بای وایي چې د دیګونو زیم پکې رانه راوله صحیح ده نو انشاءالله ورځو او دیګونو زیم راولو ښه که نه ورځکه راوله چې د بالکل دا ماحول دی هغه به تاسو ته ښایو صحیح ده زه لاړ شه لکه هغه ورته
خوشحال خو په خوله حالونه کلوای کل ملال د زړه رازونه کلوای کل ملال د زړه رازونه کلوای چې هر خواته د هر کال جنې راځي چې هر خواته د هر کال جنې راځي څوک 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 راځي څوک 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 راځي ګلونه وشیندې چې سره ډولې راځي زموږ درانه کالتا ګڼو کتونکو ډېره زیاته مزه وکړه اسیم بھائی واده نه اوس دا ټایم مونږ ورووتو 400 دیوالې وریجې مو خوړې انتهایي ډېره زیاته مزه وکړه ډېر خوند یې وکړو الله ولې وریجې ډېرې وخوړې که څنګه والله چې دومره مزه یې وکړه ډېره مزه وکړه که نه 400 ما چې 1 کیلومتر به درته واک وکړم د خیره ماشاءالله ودې کو بس او بس 1 کیلومتر واک څنګه مستقبل مو وکړه جیو بس ماشاءالله د دې تاسو ګیس کوي کنه چې دوی وسمره مال خېجولې بالکل مالې خو خېجولو بلې چې انپوټ کړی نو بیا به آوټپوټ هم کړی بالکل ایکسرسایز کې کې صرف تش ودونه یې تش ودونه یې خو ورسره وریجې زړه زړواړې وي مونږ 400 بازار کې روان یو او مټایي له صحیح ده 400 ته راشي غټي وریجې ولې خوري او د دې چې مټایي ریاستونو مې یار مټایي نه زړو مړی نو هغې له ورځو ریحانه ته وړي کور ته او جی مور پلار ته وړم ماشاءالله ډېر زیات نو هغې له خو مټۍ ښه نه ده که خم وي بیا هم خوري بیا هم خوري صحیح ده انشاءالله زه خو به خامخا وړم بالکل ها مرګري به هم لږ وخوري خوله به خوږه کړي انشاءالله ډېر خوند به وکړي 400 چوک ته راغلو حامد ورته اوس نخلي کې اوبه راغلې ها مین چوک ته د 400 کوم ویلو اوس مین چوک ته څلور طرفه لار ده رسیدو 400 مین چوک ته دغه سیټ نم لار راغلی ده د دې سیټ نم راغلی ده نو کپړې پکې ملایږي دلته کې انټری کاو کنه ټولې مټایانې غوښې دي مټایانې دي صحیح ده ډېره زبردست ډېره خواږه دي ځان سره الو تاسو ته هم ښایو که خوله کې د چوبه راځي که څوک مسافر وړئ که بهر که هر ځای کې وګورئ او که پکار وي د چا نو بس راته ووایي ولا به آډر کړم صحیح ده هر ځای ته ځئ خو سفر کوئ که ټریولینګ کوئ نو مونځ پکې ډېر ضرور دی ډېر زیات انتهایي د مونځ پکې هم خیال ساتئ صحیح ده پېښور ته او اسیم بھائی واده انجوای شو ماشاءالله نو ډېره مننه کوم د ټولو مینهوالو چې ویډیو وکړه تاسو ټولو په ښه په مینه باندې نو ځان سره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ښه او ویډیو ځان سره شیر کړئ هغه مرته شینواری ولاګ هم سبسکرایب کړئ ریحانو ولاګر هم سبسکرایب کړئ
نو ډېره مننه به وي ستاسو ان شاء الله نیکسټ ویډیو په انتظار اوسئ پوه شئ که نه بس دا ورځې شپې والسلام والسلام